ووایه چې شعر په زړه وي ووایه نو ویم خدایه چې پیدا دې کړم وړون په دې دنیا یوه شېبه ارام نشته سکون په دې دنیا سترګې مې ړندې دي لیدی نشم څه وایي ستا د خندا سره به هسې خاندم کنې ګوګل کې مې دردونه پټ دي دا تاسو ته جواب دی دا عطا جواب دی بس راکه لاس یې ته په لاس تېر کوه ستی شمارلی شي ستی شمارلی شي سویز لري او ایوه څونه شوي بس نو بس زړه کې ساته چاره وشوه ستړی مه شه تا صاحب جوړ یې څنګه یې ملا نه پوهېږم چې خوب کې دې ګورم که په ویښه دې په ګورم ویښه ویښه دغلته کښېنه دغه جونګړه دې خپله ده نه دا خو دا زمونږ خوریان پکې اوسېږي دوی پکې راځي هغه تا سره مرسته او کوبک شی کوي نه هغوی خپله بېچاره دي ما سره الله اکبر 3000 یې راوړل 3000 نو درته ویل 10 میاشتې زه قرضدار یم څو 10 میاشتې د کابل کې راغلم دا بیچاره په سترګو نابینا دی قاري صاحب چې و مخکې د کار شي شو مخکې مې څه چې الله نه پټ نه وي نو روژه د دروغ ښه نه دی زه د منګل استاد شاګرد یم ما سندرې کولې هنرمند و ګوره دغه ژوند دی او زه خپله معلم یم معلم یې تا په خپل معلمي کې کوشش کړی وی ښه به نو معلم خو یم اوس هم ستا پوره نوم شی دی محمد فرید فریادي محمد فرید فریادي فریاد د چا نه لري فریاد څوک چې وطن سره خیانت کوي ووایه چې شعر په زړه وي ووایه نو ویم خدایه چې پیدا دې کړم وړون په دې دنیا یوه شېبه ارام نشته سکون په دې دنیا سترګې مې ړندې دي لیدی نشم څه سترګې مې ړندې دي لیدی نشم څه کومې خواته زه وکړم عیون په دې دنیا یوه شېبه ارام نشته سکون په دې دنیا هغو لری ورکړه چې پې ویاړي څوک هغو لری ورکړه چې پې ویاړي څوک خدایه زه دې نه یم مجنون په دې دنیا یوه شېبه ارام نشته سکون په دې دنیا د زړه رڼا یې نه وي او په سترګو ورسه ګوري د زړه رڼا یې نه وي او په سترګو ورسه ګوري نه مې دی په کار هسې ژوندون په دې دنیا یوه شېبه ارام نشته سکون په دې دنیا بس 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 واقعیت په دې دنیا سکون خو نشته دی هغه آخر مقطع پاتې شو خیر خیر بس نور طاقت نه لرم زه طاقت نه لرم بالکل بالکل نو تاسو ځکه دا ستا د خولو نه وایي ستا د خندا سره به هسې خاندم کنې ګوګل کې مې دردونه پټ دي دا تاسو ته جواب دی دا عطا جواب دی بس قربان شم تاسو قاري صاحب ته په هره ثانیه باندې شکر وباسه باید شکر په هره لحظه باندې شکر وباسه چې په کوم رقم یې الله ته ستا رضا د زما قبوله دا د یو موضوع دویم دا که دغه کم اواز د ستا دی کومه پوهه ستا ده تلاوت هم کوم کوم استعداد د ستا دی ته کوشش وکړه چې د دې نه داسې ګټه والې چې هم د دې دنیا هم د هغې دنیا ګټې قرماش هم ثواب ایوه په دې لاسو به تا څونه پیسې پیدا کړي په دې هنر کې خو اوسه پورې یعنې برکت پرې نه و که نه برکت یې و نه ایوه نو بس توجه دې غواړم یو تلاوت به مو کړي تلاوت به او داسې تلاوت وکړه زه خو د قاري صاحب برکت الله شاګرد یم ماشاءالله خدای دې ووهه امين اجازه الله دې ورته مغفرت وکړي دا اوس تلاوت وکړه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. پروردگار عطا صاحب حجونه بنشي خوشحالیانه ورته ورکړي چې د جنابینا نه چې هر چا سره مرسته کوي صرف د الله د رضا لپاره د خپل وخت کړه دی غوندې انسان نه پیدا کړي. الله دې ورته اولاد ته رشتہ دار ټول ته ډېر نور ملګرو ته مې ولاس کړی نور ملګرو ته چې دا ورسره راغلي دي تکلیف زحمت باسي څوک چې زموږ تقوادار دي څوک اوږه په اوږه روان دي موږ سره هماغې سره چې د اسلام ته خدمت کوي خدای دې هغوی کامیاب کړي. بس قاري صاحب زه په دې اوس یقیني یم چې دغه نور کارونه به دې بس کړي ده 100% ولا زه سودا راکته کوم بیرته راځم ته به نه ځې نه صحیح ده او ګوره خبره نشي تاسو چې زه لږ مریض هم لرم او کډه مې د ګوډو تکلیف وبشي خدای د افغانستان مسلمان چې مسلمان ته خدمت کوي خدای ورته ضرر ونه رسوي. امين. خدای د عطا صاحب د زړه ارمانونه پوره کړي. امين. خدای ډېر ورته جنت کې درجې زیاتې کړي. ټول مسلمانان ايوه وانت او دنیا مت الله خیر سودا خو مې راوړله نور خو شی په کار نه دي ولا عطا صاحب ما خو درته وویل که نه چې بل کار نه شو بې خرڅه یم بې خرڅه خو سودا خو مې راوړله بې خرڅه راکړه لاس ته په لاس تېر کړه اوس دې شمارلی شي صحیح دی ايوه څونه شوي بس نو بس زړه کې ساتل چاره وشوه د دا مسکا د دې دا زړه د خوشحالي ماده تاسو چې خلکو ته خوشحالیانې ورکوئ دا خو مفته خبره نه ده بس خوشحاله اوسئ خدای دې په ایمان خوشحاله کړه دا پنځم رمضان دې تا ته مبارک وي دعاګانې موږ ته کوه ولې نه د نړۍ ټولو مسلمانانو ته کوه تاسو موږ ته ښه دې وکړو چې هغه بل کار ته دې نه هغه خو مې د هغه ته ورکړه او اوس چې راغلی دا تلاوت کې څومره خوږ اواز سره او چې دغه ترانې وي ترانې مې جوړې کړي کوشش وکړه قرات ته دې یا زه درته عطا صاحب سیډیان ویلم صحیح ده خو کوشش وکړه چې قرآن تلاوت ته داسې نه خو ته د نه اوس خو بس همدې ته اوسګار شو دا زموږ مکتب دی زموږ کتاب دی نو عطا صاحب والا بیا به دې وګورو که نه بیا مشکله ده قاري صاحب مخکې لګیا و چې په سترګو نابینا یم او د زړه سترګې مې څنګه دي تی ووایه بیا خدایه چې پیدا دې کړم وړون په دې دنیا یوه شېبه ارام نشته سکون په دې دنیا سترګې مې ړندې دې لیدی نشم څه سترګې مې ړندې دې لیدی نشم څه کومې خواته زه وکړم عیون په دې دنیا یوه شېبه ارام نشته سکون په دې دنیا بس ګوره قاري صاحب ښه ستا خو سترګې نشته څه چې د الله رضا ده زما قبوله ده دا د یو موضوع دواړه به ځو رب ته او فریاد به کوو زموږ چې سترګې شته او ګورو خو حق ویلی نه شم حقیقت تریخ دی څه نه شم ویلی عطا صاحب د کونړ یې که د ټول افغانستان یاره یو قاري صاحب دا د روژې ټوله سودا شته تا خو نه ښکاري موږ ته به نور راکړي اجازه الله دې رحم وکړي یوه خبره کوم د الله د رضا دپاره دعا راوړه همدا خبره ده صحیح ده بس دعا درته کوم زیاته کمه شي موږ ته به بخښنه کړي موږ ته نور اجازه ده الله دې اجر درکړي مخې ته ښه بس ولا عطا صاحب چې شی ونه خوړه روژه ده نو که نه روژه ماته کړو دې وخت ماته حضرتونه هېوادوالو دا فرید جان نابینا او په وروسته کې 3 نابیناګان نور لري پنځم رمضان د تاسو ټولو ته مبارک وي الله دې زموږ ستاسو په دې عبادت قبول کړي تر بلې خپرونې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږي ښه وخت سلام علیکم